د ملګرو ملتونو روغتیا نړیوال سازمان ویلي په کورونا وایرس پوهېدل لا په لومړي پړاو کې دي. په سویټزرلند کې د WHO لخوا د کورونا وایرس په اړه د فبرورۍ په 11 نیټه د رابلل شوې دوه ورځنۍ غونډې پرانیستې ناستې د سازمان ویاندې فدیلا چایب وویل موږ په کورونا وایرس د پوهېدلو په لومړي پړاو کې یو. دا څنګه خوريږي، سرچینه یې څه ده، اثر یې په څومره وخت کې ظاهریږي، طبي کړه وړه څه دي او شدت یې څومره دی. کانفرنس کې تر 400 زیات محققین او حکومتي چارواکي برخه اخلي. کورونا وایرس په چین کې تر اوسه 1019 کسان وژلي دي. د ایرانی انقلاب د 24مې کليزه د لمانځلو لپاره د فبرورۍ پر 11 نیټه په زورګونو ایرانیان لارو ته وتي وو. د په داسې حال کې ده چې د دې هیواد له واشنگټن سره تعلقات زیات خراب شوي دي. د تهران آزادي ټاور کې د ستوري ته د وینا پر مهال ایرانی ولسمشر حسن روحاني تور پورې کړ چې امریکا ایجنډا لري د اسلامي جمهوریت په توګه د ایران 40 کاله پر شا بوزي، خو نوموړي په دې اړه څه کره ثبوت وړاندې نه کړ. دغه موټر په څلور لاکه غميو سنګار شوی دی. د کرایمیا اوسیدونکو پیټر چرنووسکي وايي 40,000 کیلوګرام غمي له چین راوړي چې پر موټر په لګولو کې 6 میاشتې وخت ولګېدی.